سلامونه ملګرو جوړ تکړه په لندن کې د لندن په غرب کې په داسې سیمه کې چې ساوتال نومیږي او دلته تقریبا 90% شاوخوا هندوان دي او د لوحې هم په هندي ژبه لیکل شوي دي ژبه د دوی ده خو افغانان هم اوس ډېر شوي دي نام خدای په دې وروستیو کلونو کې او دلته دا سړی خو ماتمن وپېژانده همایون صاحبزی را سره دی دا زموږ د هنر د ډګر سړی دی او یو ځای ته راغلي وو چې ما ویل ته راځه هلته بیروبار او غالمغال او دا شیان ډېر یوه تفریح وه لنډه په دې تفریح کې د هوټل نه راووتلو او دلته په موټرو واوښتلو د موټرو په څنګ کې مالې راځه کیسې به وکړو نو ته خو جوړ انشاءالله سلامونه بخیر راغلی جوړ سفرونه وکړو بخیر راغلی مننه ژوندی اوسې ما خو د وطن چکر یې ووهلې وطن بیل خوند لري یاره لاړ شئ یو چکر ویې ګوره ته خو بیا دغه دی مشکل هم نه لرې که نه ګیره مې شته خیر دا مشکل هلته نشته ما ته هم چا څه ونه ویلې ستوني مشکل نه نور خیر نه پوښتنه مې دا کوله ما سره یو دوی پوښتنې پیدا شولې دا اوس چې ما کتلې که نه دا اتڼ مې چې ولید د ځوانانو اخوا دېخوا که نه په دې کې اوله پوښتنه دا را سره پیدا شوله چې دا موزیک ډېر لوړي په داسې ځایو کې جالبه دا ده چې زه چې کابل ته تللی یم یو واده ته لاړم په کابل کې په ودونو کې اوس موزیک بند دی نو ما ورته ویلې مالې څنګه د ستاسو احساس څنګه دی دا موزیک چې نشته چا ویلې چې خفه یو دا ښه کار نه دی په واده کې باید خوشحالي وي که نه اتڼ وي سندرې وي موزیک وي یو څو نورو کسانو راته ویل وایي موږ خوشحاله یو مالې ولې و یار داسې بد حال به و دا موزیک به دومره لوړ و چې موږ به خبرې نه اورېدلې ډېر به جګ و که نه بیا جنګونه به کېدل او دا خبرې نو اوس پوښتنه دا ده دا پوښتنه چې ما اوس دلته له ځان سره مې پیدا شوله په فکر کې هغه دا ده چې دا موزیک ډېر لوړ وي او ته خو بیا بیخي موزیک ته نږدې دا ستا ملګري هم که نه دا چې در سره دي د موزیک والا دا هم ډېر نږدې وي دا دې په عذابوي نه ګنګس کېږي نه سر دې نه ګنګس کېږي والا د دې پوښتنې جواب دا ضرور چې هغه معمولا طبعا د موسیقي د حال هغه پورې مربوط لري چې مثلا په خپل حال کې څه شی کار شوي دي کارپټ ده که لرګی ده که سمنټ یا تیږه ده که چیرې معمولا تیږه وي هغه بیا ډېر انعکاس کوي یعنې فیډبک ډېر وشي غږ ځي بېرته راځي مثلا په کونج باندې لګي بېرته کېږي نو دا معمولا داسې سالونو کې هغه بیا غږ څرخېږي نو معمولا څنګه یي غږونه څنګه دي مثلا حالونه سم دي ستا دپاره دغه حال چې ته پکې وې فرق کوي مثلا فرق کوي حال تر حاله پورې ده یوه پوښتنه دا وه چې مثلا موږ موسیقي چې مثلا اورو څنګه یي موږ ځانو ته مونیټور لرو دې ځانه ښکلی موسیقي غږ راځي جګ نه ده هغه خپل اندازه لیکن تاسو ته هم وبخښئ خبره وکړئ تاسو ته هم جګ نه ده چې څومره لرې لاړ شم هغومره موسیقي غږ په تا باندې لګېږي کوشش وکړه نږدې راشه زغله مزل لرې همیشه لرې کښېنم کوشش وکړه چې لږ نږدې شي خوند واخلي ځان ته ماشاءالله بیا چې نږدې شم دی نارمال سړي ته به نشي هم به د ډول درس کېدل بس ما دا چورته وه مالې هغه به راته غوږونه به راته سوري کړي ښه دا خو د یوه خبره بله خبره معمولا کله چې تاسو مثلا سندرې وایئ او دا خلک هم په هغه کې وي که نه په دې حال کې په دې تالار کې اتڼونه افغانان ډېر خوښوي او طبیعي ده چې تا هم تکړی نام خدای سندرې ورسره وایي او ستا ملګري هم تکړی دي په ډول کې دا راته ووایه چې دغه سندره څنګه ورسره جوړوي دا سخته نه وي ځکه اتڼ خو یا تیز وي یا ورو وي دغه سندره ته څنګه ورسره هماهنګه کوې ورسره دغه اتڼ چې د پکتیا د لویې پکتیا د هغې خو ده ما تا هم د همغې سیمې نو دغه هنر موسیقي چې راغلی یم خو د هغې کې لوی شوی یم د هغه په وینه کې ده پوهېږم چې د مثلا سړی څرخېږي کوم رقم څرخېږي کوم اتڼ غواړي زازی غواړي وردک غواړي مثلا فرق کوي که نه هغه چلتونه او خپل ریتم دی هغه زیاتر چې نوازندګان ماشاءالله به تکړه دي هغوی هم پوهېږي پرې نو معمولا په دغې کې لوی شوي اوس بلا دي چې سړی لاس جي کې پوهېږي چې غواړي او دا دې نه په عذابوي چې اتڼونه ډېر دي ځوانان هم هر چا خپل طبیعت دی خپل شوق دی یو درته وایي چې زازی اتڼ وکړه بل راشي درته وایي چې د وردګ وکړه بل وایي د پکتیا وکړه دا درته سخته نه ده بس په نوبت سره به هغه مخ ته به وړو اشارې کوو سره چې بیا یې تاو نو بیا یې تاو به نو هغې کوو نو تا ته کوم حالت آسان وي څه ډول سندرې د اتڼ سندرې د جګو غرو سندرې د قطغني کومې تا ته ما لپاره یو کې مشکل نه مشکل نشته په ټولو کې مثلا فارسي ژبه کې مسلط یم پښتو هم پکتیا هم ننګرهار هم کندهار یعنی کوم هغه نشته او دا سندرې چې ته وایې دا د ټولې یاد زده دي که نه که هلته موبایل کې یاد هم شته څه موبایل کې هم لرم او د اتڼو خبره چې تا وکړله که نه مخکې مثلا دا د افغانانو په معمولا په دې ودونو کې یو بل مشکل غټ دی چې دا فرمایشونه لارې خوا ډېرې که نه مثلا درته راځي او دغه فرمایشونه اوس خو معمولا دلته د افغانانو نارینه ځان ته دي ښځې ځان ته دي ښځو به دا فرمایشونه ډېر ورکول که نه اوس دغه نارینه فرمایشونه درکوي دا بد در باندې نه لګي معمولا دغه مشکل وي موږ د موسیقي په هغه کې مو
یو سندره نوي شروع شوې بیا درته لاس هغې کې چې دا دویم وایي او بل راځي یو سندره فرمایش ور کتاب هغه شروع کړی نه بل راځي دغه سره ډېر سخت موږ مشکلات کیو اعلان چې دوستانه موږ خبرې واوري او ما دغه وصیت ورته چې یو فرمایش مو ورکړه لطفا منتظر شئ او چې خپل نوبت راشي هغه سندره به تاسو ته وایي کله کله داسې کېږي چې سندره مستقیمه نه وایي په قار شي بلاز داسې کېږي چې څه شی کوي وروره یعنې معمولا موسیقي داسې ده چې د راګ د تال یا مثلا ته په هغه ټاټ کې که نه هره سندره ځان ته وخت لري هماغه باید ته په خپله شکل د راګ وکړي چې بیا بېرته سندره